سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. نن په آی پي ایل کې ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه روانه ده چې ګجرات سنرایز حیدرآباد لوبډلې سره مخ شوې ده چې سنرایز حیدرآباد د لوبې ټاس وګټي، په خپله د توپونې پرېکړه وکړه. په ټاکل شویو 16 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 163 منډې جوړې کړلې. په نن لوبه کې د ګجرات لوبډلې لپاره 3 افغان لوبغاړي لوبېږي، لکه راشد خان ارمان، عظمت الله عمر، زین الرحمن لکنوال. نور احمد لکنوال ته هم په نن لوبه کې چانس ورکړی و چې ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه یې وکړله. په نن لوبه کې د ګجرات لوبډلې ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه وکړله چې د سنرایز حیدرآباد ته د تیزو منډو لړۍ ورکمه کړله. راشد خان په 4 اوورونو کې 33 منډې ورکړلې، 1 وکټ یې واخیستل. نور احمد لکنوال په 4 اوورونو کې 32 منډې ورکړلې چې 1 وکټ یې واخیستله. او داسې عظمت الله عمرزي بیا په 3 اوورونو کې 40 منډې ورکړلې چې 1 وکټ یې واخیستله. اوس به د ګجرات لوبډله د 163 منډو هدف په تعقیب کې خپل توپونې ته دوام ورکوي. د ګجرات لوبډله ډېره قوي او پیاوړې لوبډله ده. تاسو څه فکر کوئ چې دغه لوبه ګجرات لوبډله وګټي که بیا نه وګټي؟ که تاسو غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.